السلام علیکم د سکلز ورډ یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول به ترک روغ یاست د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ ملګرو زه عبدالقیوم تان یم هیلهمند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل سره لازمي لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي ملګرو نن درته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په وټساپ کې سټوري وکړو او وغواړو چې دا د یو ځانګړی کس وګوري نور دې دا سټوري نه ګوري او یا داسې وایي چې سټوري دې وکړو یا سټیټس دې په وټساپ پرېږدو او یو ځانګړی کس دې پکې نه ګوري نور دې ټول دا سټیټس وګوري دا سیټینګ درته ښایمه هیلهمند یم چې چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېږئ ځکه چې په دې چینل کې هره ورځ د ټکنالوژیکي اړوند ویډیوګانې اپلوډ کېږي تاسو یې کتلی او زده کولی هم شئ ملګرو ما مخکې یادونه وکړه چې د وټساپ سټیټس یا د وټساپ د سټوري په اړه درته معلومات درکوم راځم په ویډیو شروع کوم ویډیو در سره لایک کړئ ښه رابسئ وټساپ باندې ورته کلیک واخلئ کله مو وټساپ باندې ورته کلیک واخیست ملګرو تاسو به دلته راسئ صحیح دا هغه به زه پورته وښیدم دغلته به ډېرو بخئ رابسئ دلته دې باندې به کلیک واخلئ یعنې سټیټس دې باندې ورته کلیک واخلئ فرق نه کوي که ستاسو وټساپ کې بر ځای کې موقعیت لري یا ښکته خو همدې ځای باندې ورته کلیک واخلئ کله مو کلیک واخیست دلته به یو سټیټس پرېږدئ فرضاً زه دغه سټیټس پرېږدم صحیح ده ملګرو بیا به تاسو راسئ ملګرو دغه ځای باندې به ورته کلیک واخلئ دا به زه پورته وښیدم دغه ځای باندې به ورته کلیک واخلئ صحیح ده ملګرو کله مو دلته ورته کلیک واخیست دلته به راسئ دغه دویم باندې به ورته کلیک واخلئ مای اکاونټ باندې به ورته کلیک واخلئ صحیح ده ملګرو کله ډېرو بخئ همدغه دویم باندې مې ورته کلیک واخیست اوس به راسئ ملګرو په دغه ځای باندې به ورته کلیک واخلئ صحیح ده ملګرو دغه ځای باندې دې ځای باندې ورته زه اوس کلیک اخلم مای اکاونټ مې راکته کړه اوس زه باندې زه ورته کلیک اخلم دا ټول ټیک مارک کوم صحیح دغه ځای نه ټول ټیک مارک کېږي ټول مې ټیک مارک اوس زه غواړم چې ټول دې دا سټوري وګوري صحیح دغه څو کسان دي دا ما ټیک مارک یعنې آل مې که دا به ټول زما سټوري ګوري که زه سټیټس پرېږدم هغه سټیټس زه غواړم چې پرېږدم ټول به یې ګوري زه غواړم چې نه دغه دوه او دغه کس د زما سټوري نه ګوري نور د ټول وګوري راځم په دغه ورته کلیک اخلم صحیح ده ملګرو دې باندې ورته ما کلیک واخیست بیا وایم چې نه دا کسان ما غلطي وکړه باید یو کس د ځانګړی کس دې وګوري هغه هم تاسو کولی شئ په دې ځای بیا ورته کلیک اخلم کله مې په همدې ځای ورته کلیک واخیست غواړم چې ټول زما سټوري ونه ګوري خالي دغه 3 کسان دي زما 4 کسان دي زما سټوري وګوري نور د څوک زما سټوري نه ګوري نو راځم بیا هم په دې کلیک ورته اخلم صحیح ده ملګرو که بیا هم په دې کلیک ورته اخیست بیا به دلته ډن کوئ 4 کسان به ستا سټوري ګوري او نور به یې نه ګوري که تاسو یو ته هم کوئ تاسو یې کولی شئ که 2 ته هم کولی شئ وې کې کولی شئ صحیح ده ملګرو دا ویډیو سو هیلهمند یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي که ویډیو مو خوښه سوي ویډیو سره لایک کړئ له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ ملګرو په دې چینل هم د سره سبسکرایب کړئ ځکه په دې چینل کې هره ورځ ټکنالوژیکي اړوند ویډیوګانې اپلوډ کېږي تر بیا بلې ویډیو پاک الله یزال رب سپارم ښه وخت ښې شېبې الله مو مل